د کورنۍ د سرپرستانو نشټوالي له امله په کوڅو او بانډونو کې ګرځېدونکي ماشومان اوس دلته په زده کړو بوخت دي. روزګان کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته اړوند یو روزنتون مسؤلین وایي 1.5 سل هغه ماشومان چې د کورنۍ سرپرستان یې د تیرو جګړو او یو شمېر نورو ناخوالو له امله له لاسه ورکړي اوس دلته ورته عصري او دیني زده کړې ورکول کېږي. په وینا د ښې پالنې په موخه د لیلیې ترڅنګ ورته تعلیمي، غذایي او روغتیایي اسانتیاوې چمتو شوي دي. په دې روزنتون کې هغه ماشومان چې هغه ډېر بېوزلي دي او یتیمان او بې سرپرسته دي، نو په دې روزنتون کې د دوی لپاره د ښه زده کړو زمینه برابره ده او دوی ته د ښه استراحت زمینه برابره ده، ښه خوراکو. د مکتب چې کوم سیستم دی تقریبا دلته هم هغه سیستم چلیږي، خو په څنګ کې یو څه دغه دیني علوم ورسره اضافه دیني مضامین شته، هغه ورسره اضافه ورسره تدریسېږي. روزنتون کې تر پالنې لاندې ماشومان خوشحاله دي. وایي دلته له راتګ وړاندې له زده کړو او ښې روزنې څخه محروم سوي وو. پخوا زما نه وي زده، اوس چې زه روزنتون ته راغلی یم یو ځای خانمانان د استادانو سره چې دا موږ ته لوی لوی درس راکوي. موږ ته الحمدلله د امارات څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوي او موږ ډېر نازوي. روزګان کې همدا یوازینی مرکز دی چې 1.5 سل بې سرپرسته او یتیمو ماشومان ته په عصري او دیني برخو کې زده کړې ورکول کېږي، کوم چې دغه ولایت کې د شته بې سرپرستو ماشومانو ډېره کمه برخه جوړوي. غوښتنې دا دي چې د دغه مرکزونو په څیر دي نور روزنیز مرکزونه هم پرانیستل شي. حبیب الرحمن الفت، د افغانستان ملي تلویزیون، روزګان.